تازه او مهم خبر یو قرغیزي شرکت د افغانستان پر قانونو پانګونې ته لیوالتیا ښودلې. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. په افغانستان کې د طالبانو په حکومت کې د کانونو او پټرولیم وزارت وایي د کان کیندنې قرغیزستاني شرکت الټای مشر او ورسره مل پلاوی له سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور سره ولیدل او د کاني زیرمو په موخه یې د پانګونې په اړه خبرې ورسره وکړې. د قرغیزستاني شرکت مشر ویلي دوی چمتو دي چې له پرمختللو تجهیزاتو سره د افغانستان پر کانونو پانګونه وکړي. د کانونو او پټرولیم وزارت ویان همایون افغان په دې تړاو BBC ته وویل په دې لیدنه کې د افغانستان اوسنی وضعیت د پانګونې وړ وبلل شو او نوموړي پانګوال افغانستان په کانونو کې په ځانګړې توګه د سرو زرو انتوموني په کانونو کې د پانګونې لپاره لیوالتیا وښوده. دا نه ده پټاکه شوې چې قرغیزستاني شرکت به د افغانستان پر کانونو د څومره پیسو پانګونه وکړي، خو دې شرکت مشر د پانګونې ترڅنګ ژمنه کړې چې د کان کیندنې په بېلابېلو برخو کې به افغان انجینران هم وروزي. د طالبانو حکومت کې د کانونو او پټرولیم وزارت د ټولو بهرنیو پانګوالو څخه چې په افغانستان کې پانګونې ته لیوالتیا لري هرکلی کړی او په وار یې ډاډ ورکړی چې کولی شي افغانستان کې له کومې ستونزې پرته پانګونه وکړي. له ملتیا مو مننه.